اورېدلی ده قسم خوري وایي دا تیږه چې راپورته کړه چې د خلاصونه مبارک ډېر غټ غټ و قسم خوري چې دوه ډوله استعلامان په دې مړي باندې لګیا استغفر الله د خدای عذاب داسې سخت او دې ګوتې ته اشاره کوي سبابې ګوتې ته وایي دومره دومره ویښتانو په دې لړمانو باندې د مولوي بجلیګر صاحب رحمه الله یو دوه لنډې قصې به درته وکړم د قبر د سترګو دا خو ما تاسو ته کتابي خبرې وکړې هغه د سترګو لیدلي حالات راته ذکر کوي او ډېر بزرګ انسان تېر شوی ده وایي دا زه چې غږېږم دا وایي ما کمان نه ده ما ته مولانا غورغشتو رحمه الله خوله کې لاړه راکړې ده دا د هغې په برکت زه چلېږم وایي او د ما استاذ و وایي ما ته یوه شپه راغی چې زه یو خبر درته کوم خو ته داسې بېباکه غوندې دا خبرې ډېرې کوي چا ته ونه وایي اولیا په خپل کرامت شرمېږي خو ځینې شیان په الهام وایي وایي ما ورته چې نه وایم وایي ورغوښتو مولانا صاحب راته وویلې چې ما ته د شپې خوب کې څوک راغله چې الله ته دې وړاندې کوم الله دې ټکي بیا اولیا پوهېږي دغه زړونه بیا ګرځېږي دا څومره لویه خبره ده خوب کې الله تعالی لیدل کېږي دا ډېر واقعات راغلي امام احمد صاحب مرګ سل ورې الله په خوب لیدلی وایي که مې دا ورې ولیده زه به الله نه پوښتنه کوم چې تا ته په څه شي څوک دې نږدې کېږي وایي پوښتنه مې وکړه وایي بې کلامي دي ما په کلام په قرآن باندې قرآن سره تعلق ساتي دا مطلب وایي الله حضور ته چې غورغوښتو صاحب وایي وړاندې کړم نو ما وایي یو کتاب یو رساله جوړه کړې په توحید د الله تعالی کې چې دې کې مې کومه غلطه مسله نه وي کړې خدای راته په غضب نه وي چې کله دې الله حضور ته وړاندې کړم نصیر الدینه دا رساله تا جوړه کړې وایي ما ویل او یا الله وایي زه ټول ګناهونه مې درته معاف وایي ادمي استادان هغه وایي ما ته خوله کې لاړه راکړې ده ما کمان نه ده څخه کېږم دا مولانا بجلیګر صاحب دوه عجیبې واقعې د قبر ذکر کوي دا د ما خبره به مو ښه زړه ته ولګي انشاءالله چې یا د قبر په عذاب الله پاکوي او یا به چې دلته د تصفیه او تزکیه کې د الله دوست وګرځېدلی بیا دې په قبر کې الله نه پرې خوري اوس نمونو ته یې سوچ وکړئ دی وایي ما یو واقعه ولیدله یو ځوان و برق ونیو که متوجه شي ورته ورونو دا برق ونیو بل وطن کې خلک نن شپې بعد کلیوال راغلو څو شپې جواب راکړي نن شپې بعد کلیوال یې راغلو دا خپل کلي ته له قبر راباسو وایي ما ډېر نصیحت ورته وکړ چې ګورې د مړي دغه پرده ده چې په قبر کې کېښوده شي او تیږه دې پرې کېښودله مه کوئ ګوره دا مه شرموئ ډېر نصیحت مې ورته وکړ وایي راسره ویې نه منله وایي زه مو سره لاړم چې لاړم د ویډیو تقریر ما اورېدلی ده قسم خوري وایي دا تیږه چې راپورته کړه د خلاصونه مبارک ډېر غټ غټ و قسم خوري چې دوه ډوله استعلامان په دې مړي باندې لګیا دي استغفر الله د خدای عذاب داسې سخت او دې ګوتې ته اشاره کوي سبابې ګوتې ته وایي دومره دومره ویښتانو په دې لړمانو باندې بس دا تیږې پرې ور واچوله نه پلار غم کوي نه ورور غم کوي نه زوی غم کوي ټولو په منډو باندې شروع کړه او د ما په زړه باندې رب ګډ شو او بایسکل باندې مې پښې راواړوله خپل بجلیګر ته راغله ګوره دا بیا هلته په دغو شیانو پاکېږي دا بیا ما ته طاقت لرو ته خدای په کور کې چې داسې لړم دې پیدا شي تر څو چې مړ نه کړې کور نه ونه باسي چا ته به خوب ورسي څو شپو به دې د ماغو کې ګرځېږي دا به د قبر ماران لړمان به دې بیا ملګري الله به هلته به یې صفا کوي ولې جنت لیاقت خو چې غواړي خو دوزخ خو په دې شان مسلمان پاکېږي قرآن نه ثابت دي ګورئ